هم وو هغه فرمایي و یو ورځ د ما پلار وفات سو هر ورځ به ما د خپل پلار په قبر باندې تلاوت کوو او هغې باندې د هغې ثواب به مې خپل پلار پسې ورکړو وایي د 28 د رمضان المبارک شپه وه چې شپه تېره سوله قرآن کریم مې ختم کو آخري صورتونه مې پرېښودل چې دا به زه پس لمانځه د سهار نه د پلار په قبر باندې ووایم او هغې ته به ایصال ثواب ورسو چې کله راغلمه سهار پشملی مې وکړو د هغې پسې مې مونځ وکړه د سهار مانځه پسې راغلم قبر خواته کېناستلم هغه صورتونه مې ویل چې خوا کې د یو قبر نه اوازونه راځي زه ډېر متوجه سولم حیران سولم ویرېدلم وایي هغه قبر ته مې چې کله غوږ ونیو د هغه قبر نه اوازونه راځي وایي ښه په دقیق نظر باندې او په دقیق سماع باندې چې ما دلته غوږ ونیو د هغه قبر نه داسې اوازونه راځي خوفناک اوازونه دي د عذاب اوازونه دي چې دغه قبر کې دې سړي ته عذاب ورکول کېږي وایي ما دغه صورتونه په ډېرې جلدۍ او په ډېرې تیزۍ سره وویلې چې زه د دې ځای نه ځان وباسم خو بیا مې ویل چې راځه دغه وجه څه شی ده دغه وجه معلومه که چې دې قبر والا ته ولې دومره عذاب ورکول کېږي آهسته آهسته رڼا کېدله چې کله ښه لمر راوخته د خلکو رش هغه زیات سو لاره کې خلک تېرېدل را تېرېدل وایي یو کس مې راګیر کړو لاس نه مې ونیو پوښتنه مې ورځینې وکړه چې دغې قبر والا څوک ده وایي د یو فلاني د یو سړي نوم یې راته واخیستو چې هغه ما پېژنده وایي ما ته ویل چې دا فلانی سړی وایي ما ورته ویل چې دا خو دومره تقواداره انسان دومره مزګزاره انسان چې ده خو 5 وخته مونځونه کول 5 وخته د مونځونه کول نوافل کول تهجد کول دا خو ډېر عبادت ګزار انسان و چې دا ولې دومره په عذاب باندې ده خو بیا هم د ده زړه هغه صبر نه سو ده ویل وایي زه منطقې ته لاړم د هغې سیمې ته لاړم وایي هلته مې د بعضو خلکو نه پوښتنه وکړله خو یو سړي راته خپل د هغه سړي حال وویل چې دا سړی ولې دومره عذاب کې و زه به یې درته ووایم وایي کله چې دا سړی سپین ږیری سو بچي ترې بیل سول ټولو بچو یوازې پرېښودو خو دغه سړی نور د ګټې وټې هېڅوک نه درلودل خو هغه کومه پیسه وه کوم مال چې ورته ورپاتې سو هغه مال یې راواخیستو او خپلې ښځې سره یې مشوره وکړله چې دغه مال زه یو چا ته ورکوم د ګټې په نیت باندې چې هغه ما ته ګټه کړي نو دغه مال یې واخیستو په سود باندې ورکړ په سود باندې ورکړو د هغې هغه ګټه به یې میاشت په میاشت باندې اخیستله ښځې ته یې وویل وایي چې موږ ته به نفع هم را رسېږي او هغه کومه سرمایه چې ده هغه به هماغسې برقراره وي او بچت خو آخر کار دا راغی چې همدغسې وخت په دې باندې تېرېدو ده ویل وایي زه به ځان د عبادت لپاره اوزګار کړم عبادت هم کوو نوافل کول فرضي منځونه همدارنګې حجونه خو هر قسمه عبادت دی الله رب العزت ته کړی خو بالاخره چې دی وفات سو دغسې عمل د ده سره خو لیکن دا په دې باندې پوهه نه و چې دغه سود څومره لویه ګناه لري دا څومره لوی عذاب الله رب العزت انسان ته په دغې سود په وجه باندې